افغانستان یو داسې هیواد دی چې د ډیرو ستونزو سره سره د پرمختګ لپاره سترې طبعي او انساني وړتیاوې لري. له هغو مهمو برخو څخه یوه چې د هیواد په اقتصادي پرمختګ کې اساسي رول لوبولی شي د اوبو د سرچینو سم مدیریت او د لویو بندونو جوړول دي. د فراه ولایت د بخش آباد بند د هیواد له مهمو ملي پروژو څخه شمیرل کیږي چې کولای شي په کرنه د بریښنا په تولید او د سیمې په اقتصاد کې ستر بدلون رامنځته کړي. دا بند د افغانستان د انجنیرانو، کارګرانو او کورنیو شرکتونو په هڅو جوړېږي او د افغانانو د وړتیاو ښه بیلګه ده چې لویې پروژې پر مخ وړلی شي. د دې راپور له دوام مخکې له تاسو قدرمنو څخه هیله کوو چې د عروج یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ ترڅو د افغانستان د مهمو پروژو په اړه له نورو راپورونو او پروګرامونو څخه هم خبر شي. د فراه ولایت د بخش آباد بند دا مهال د جوړېدو په حال کې دی او تمه کیږي چې په نږدې راتلونکي کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. دا پروژه د سیمې تر ټولو لویو د اوبو د مدیریت پروژو څخه ګڼل کیږي. د پروژې انجنیرانو د معلوماتو له مخې د دې بند د اوبو د زیرمو کولو ظرفیت شاوخوا 1.8 میلیارده متره مکعب اټکل شوی دی. د اوبو دغه لوی اندازه کولای شي نږدې له 80 تر 15 زره هکتاره کرنیزه ځمکه خړوبه کړي. د دې پروژې له مهمو لاسته راوړنو څخه یو هم د 22 میګاواټه بریښنا تولید دی چې د شاوخوا سیمو د انرژي په برابرولو کې مهم رول لوبولی شي. بله مهمه خبره دا ده چې د دې پروژې ډیری کارونه د افغان انجنیرانو او کارګرانو لخوا ترسره شوي دي. جوړونکي شرکت هم یو کورنی شرکت دی او د ودانیزو موادو ډیره برخه هم له افغانستان څخه برابریږي. دا چاره ښیي چې د هیواد دننه تخنیکي او انجنیري ظرفیتونه ورځ تر بلې پراخیږي. په دې پروژه کې 2 انحرافي تونلونه جوړ شوي دي چې د بند جوړولو پر مهال د اوبو د هدایت لپاره کارول کیږي. له دغو تونلونو څخه یو لوی او بل یې کوچنی دی. لوی تونل د پام وړ ځانګړنې لري. د تونل اوږدوالی شاوخوا 521 متره، د تونل پلنډوالی شاوخوا 8 متره او د تونل لوړوالی هم شاوخوا 8 متره دی. د دغو تونلونو جوړولو نږدې 2 کاله وخت نیولی دی او دیوالونه د کانکریټ په وسیله پوښل شوي دي. د تونل په دننه کې داسې جوړښتونه نصب شوي چې واټر سټاپر بلل کیږي او دنده یې د اوبو د سرعت او فشار کمول دي ترڅو د اوبو جریان کنټرول شي. همدارنګه د تونل په مسیر کې یو چیمبر یا د کنټرول خونه هم جوړه شوې ده چې په راتلونکي کې به پکې د اوبو د کنټرول دروازې نصب شي. کله چې بند بشپړ شي اوبه به د همدې سیستم له لارې په منظم ډول مدیریت کیږي او د اړتیا پر وخت به د کرنې لپاره خوشي کیږي. د اصلي تونل ترڅنګ یو فرعي تونل هم جوړ شوی دی. دا تونل زیاتره د احتمالي حالاتو او په راتلونکي کې د ظرفیت د زیاتوالي لپاره په پام کې نیول شوی او شاید د بند له بشپړېدو وروسته وتړل شي. د دې بند اوبه له هغو سیندونو څخه سرچینه اخلي چې د غور ولایت څخه د فراه پر لور بهیږي. دغه سیندونه ډیری وخت موسمي بڼه لري او په سپرلي کې د بارانونو او د واورو د ویلي کېدو له امله پکې د اوبو اندازه زیاته وي. د بخش آباد بند جوړېدل سبب کیږي چې دغه اوبه زیرمه شي او د کال په اوږدو کې د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره وکارول شي. فراه ولایت د کرنیزو ځمکو له پلوه ډیر حاصلخیز دی خو د اوبو د کمښت له امله شوی چې ډیری ځمکې بیکاره پاتې شي. د دې بند له بشپړېدو سره به زرګونه هکتاره ځمکه د کښت لپاره برابره شي او د کرنیزو محصولاتو تولید به زیات شي. د بخش آباد بند یوازې د فراه ولایت لپاره اهمیت نه لري بلکې د ګاونډیو څو ولایتونو لپاره هم مثبت اغیز لرلی شي. د کرنیزو تولیداتو زیاتوالی به سبب شي چې ډیر محصولات کورنیو بازارونو ته وړاندې شي او حتی د صادراتو زمینه هم برابره شي. اوس مهال د فراه کرنیز محصولات لکه هندوانه، خټکۍ او سبزیجات نورو ولایتونو ته لیږدول کیږي. د اوبو د سرچینو له زیاتېدو او د کرنیزو ځمکو له پراختیا سره به دغه تولیدات څو برابره زیات شي. همدارنګه له دې بنده د بریښنا تولید هم د سیمې په اقتصادي پرمختګ کې او د خلکو د ژوند په ښه کېدو کې مهم رول لوبولی شي. د بخش آباد بند د افغانستان له مهمو او استراتیژیکو پروژو څخه شمیرل کیږي. دا پروژه د اوبو د لوی ظرفیت، د زرګونو هکتارو کرنیزو ځمکو د خړوبولو او د بریښنا د تولید له لارې کولای شي د سیمې په اقتصادي پرمختګ کې مهم رول ولوبوي. همدارنګه د افغان انجنیرانو او کارګرانو ګډون
د دې بند په جوړولو کې د هیواد د داخلي وړتیاو څرګندونه کوي چې لویې پروژې عملي کولای شي. هیله ده چې د دې پروژې له بشپړېدو سره به د سیمې د کرنې او اقتصاد وضعیت ښه شي او د خلکو ژوند به لا نور هم ورسره ښه شي. په پای کې له تاسو څخه مننه کوو چې دا راپور مو تعقیب کړ. مه هیروئ چې د افغانستان د نورو راپورونو د لیدو لپاره د عروج یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او دا محتوا له خپلو ملګرو سره هم شریک کړئ په هیله د یو پرمختللي او صنعتي افغانستان.